نبی علیہ السلام چې کله خطونه لیږل شروع کړل نو چا ورته وی چې صاحب دا بادشاہان خط المنی چې مهر په لګیدلی نو یو مهر جوړ کا. دا غي د پاره نبی علیہ السلام یو مهر جوړ کړ د سپینو زرو په ګوته کې. څوک د لرګي مهر جوړي دا غي مهر په دې ګوته کې و د سپینو زرو ګوته وا او پاغه کې چې دا غمې کم ځای کې خلق لګي په دې ځای کې پکې دا الفاظ لیکلي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لاندې محمد بره په رسول او دا غي د پاسه الله دی یو مهر شو. دی جوړ کدا ګوته د حضور پاک نه پس د حضرت ابوبکر صدیق سره برکتی شو. حضرت ابوبکر صدیق نه پس د حضرت عمر سره وا او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه پس د حضرت عثمان رضی الله عنه سره وا او بیا په قبا سره خوا کې او کوي د بیر اریس وته وای حضرت عثمان رضی الله عنه نه پاغه کوي کې پرې وته ډیر تکلی و پسیو کو پیدا نشو تر اوسه پورې غیب ده. دغه مهر حضور پاک جوړ ک او لومبه خط د روم بادشاہ ته ولېګ هرقل دغه نومو د روم بادشاہ هغه ته خط ولېګ. دا روم هغه زمانہ کې داسې ولکه او دې زمانہ کې امریکا او روس شو مضبوط طاقت او سپر طاقت چې وته وي. دا دوه غټ طاقتونه یو ته فارس وي او بل ته روم وي. دا دوه غټ طاقتونه د فارس د بادشاہ ته کسرا وي او د روم د بادشاہ ته قیصر وي. د فارس د بادشاہ دا غوی دین مجوسیت او غیبه د اور عبادت کو او د روم بادشاہ او د رعیت چې د عیسایانو اگر چې دین برباد شو چې عیسی علیہ السلام ته خدای وي چا د خدای زوی ورته وي دین ګډوډ شو. نو د دې دواړو حکومتونو نیم علاقه یو د لاندې و نیم وطن د بل لاندې او د دواړو منځ کې به جګړې وي لوی دشمنۍ به کله د یو په علاقه به قبضه کېده او کله به د بل په علاقه قبضه کېده. نو دې د روم د بادشاه د عیسائی د کسرا بادشاہ باندې حمله وکړه او ډېر علاقې یې ونیولې. نو دا نظر کړی و منښته یې کړې وه وی که خدای پاک مالا د فارس په دې بادشاہ په دې کسرا فتح راکړه نو زه به د روم نه پیاده ځم بیت المقدس ته ولته به 2 رکعته لمونځ کوم. فتح چې کله حاصله شوه قرآن شریف کې هم دې ته اشاره شوې ده الف لام میم غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون. الله ویلو دا یو وخت کې فارسیان لګي شو رومیانو له شکست ورکړه. الله وی دی به خپل بدل اخلي دي ته به خدای غلبه ورکړي. دغه غلبه ورته حاصله شو. نو چې غلبه حاصله شو د روم د بادشاہ د هرقل ځان سره لښکر وزیران مشیران واغشتل او لړ بیت المقدس ته چې 2 رکعاته نفل پکې کو. حضور پاک ته پته لګېدلې وه چې دا بادشاہ خو بیت المقدس ته تللی دی. نو یو صحابي له خط ورکا وی دا به یو سه د بیت المقدس د علاقې چې کوم گورنر دی حارث ابن ابو شمر حارث ابن ابي شمر غسانی اغلب دا خط ورکه ابي هرقل ورکه. خط کوم صحابي له چې ورکا دا غنمو دحیه کلبی رضی الله عنه ډېر خشتاو ډېر خوبصورت او دومره ښکلی چې دی به کله په لاره تنو په مخ به روبن اچو لکه زنانه چې څنګه روبن استعمالوي. ولې چې اسنه زنانه را له مخې له راځي او په ما څوک عاشقانې نه شي څوک په فتنه کې مبتلا نه شي دومره خشتاو. او حضرت جبریل علیه السلام چې به کلم نبی علیه السلام له د انسان په شکل راته د په شکل براته. بی بی عائشہ صدیقہ فرمائی یو ځل نبی علیہ السلام سره ناستو خبره اترې کولې پاسید وی ما ته وی عائشہ دا سړی څوک مې دا الله رسول دحیه کلبی وی دا دحیه کلبی نو جبریل علیہ السلام دا په شکل براتو. نو حضور پاک کل شکل والا سړی وکړ چې د روم بادشاہ له لېږم دا خو د دنیا لوی سپر طاقت والا بادشاہ دی. نو چې د مخورز انسانی
او د مخ یو ډول ډالي وي نو د هغه خبرې له خلک توجه ورکوي. خط یې ورکړ لاړ او د پیغمبر علیه السلام د هدایاتو مطابق چې د بصرا د دغه علاقې کوم گورنر و حارس غسانی هغه له خط ورکړ، وی دا خط ما ته نبی علیه السلام را کړی دی چې دا بدله ورکړي، دی به بادشاه له رسوي، ځکه بادشاه ته نیغ په تیغه رسېدلم ګراني او غټ بادشاهان دا خپل دغه م ګڼي، بېعزتي ګڼي چې یو نیغ په نیغه وله څوک خط راوړي. گورنر صاحب هغه خط واغېست حارس او خط هرقل له ورکړ. هرقل دغه وخت کې ما تاسو ته بیت المقدس کې د شکریې د 2 رکعاتو مونځ دپاره راغلی دی. هرقل ته وایي چې صاحب دا یو سړی دی په عربو کې او هغه د پیغمبرۍ دعوه کړې ده، یو استازی را لېږلی دی او دا خط یې ورکړی دی، که ستاسو خوښوي نو دا خط تاسو له درکړم. ویې راکړه، وایي دا سړی راوغواړه. دغه شپه هرقل یو خوب لیدی، دی نجومي و او د پخوانو کتابونو پویمو او د نجومو مهارت مو، د نجومو نه څه اندازه واغېسته او څه خوب یې ولید او هغې په یره راوسته. فوراً یې میټینګ راوغوښته، علما ورسره د خپل دین شته، نجومیان ورسره دي، وزیران ورسره دي، لکه د امریکې بادشاه چې چېرته دی دوم دام کې روان دي. هلکه وایي بیګا ما په دې نجومو کې په دې ستورو کې څه سوچ او فکر کو، خپل علم مې چلو، نو ما ته یو اندازه معلومه شوه چې د هغې خلکو مشر چې کم خلک ځان سنتوي د هغې غلبه په دنیا راغلې ده. اندازه ولګوئ چې دا څوک دی، ځان څوک سنتوي، ځکه ما ته اندازه ده چې د دغه سنت والا چې ځان سنتوي د هغې د مشر غلبه په دې دنیا روانه ده. څوک سنتوي؟ هغې ورته وایي چې صاحبه عیسایان خو ځان نه سنتوي. ټیک شوه، وی یهودیان ځان سنتوي، د هغې نه مه یارېږه صاحب، خو ډېر لږ خلک دی، بس اډر وکړه مړه به یا خو دته د عربو پته نه وه چې عرب هم ځان سنتوي، او یا عرب منتشر خلق و څوک مشر یې نو، واړه واړه قبیلې وې، د هغې نه په زړه کې یره نه وه، هغې هېڅ یره ترخه د هغې نه په زړه کې نشته، نو د عربو ذکر یې نه کو. خو یهودیان ځان سنتوي، لږ خلک د اډر وکړه بس مړه به یې کړو، د هغې نه په زړه کې څه یره کې. دا مشوره کېدله چې د نبي علیه السلام خط د حضرت دحیه رضی الله عنه په لاس ورته راورسېد. او د بصرا گورنر ورته وایي صاحب دغسې په مکه کې یو سړي د پیغمبرۍ دعوه کړې ده او تا له خط را لېږلی دی. هغه وایي تاسو دا چې چا خط راوړی دی د ده معلومات وکړئ چې دا ځان دا خلک سنتوي او که نه سنتوي. ما خو بېګا د نجومو نام اندازه اخیستې ده چې د دحیه کلبي معلومات یې وکړل. هغه ورته وایي او ما هم ځان سنت کړی دی، زما قوم هم ځان سنتوي او زمون عرب خلک ځان سنتوي. بس هرقل وی دا خبره لکه رښتونې ده، وی معلومیږي دا چې دا خط چا را لېږلی دی، غلبه جوړده ده را روانه ده. دحیه کلبي ته وی وایه سوی خط چا درکړی دی؟ دارونو د شپږمې هجرې ذوالحجه ده او تقریبا د 9مې هجرې محرم شروع کېدو والا دی. خط چا درکړی دی؟ دحیه کلبي ډېر هوښیار و، مخې م خشته و، ښکلي و، جامه باندې م خشته و، د توجه م ورکړه. وی بادشاه سلامت، یو خبره درته مخکې زه کوم بیا دله خط در کوم. بادشاه هوښیار و، وی وایه څه وی؟ وی صاحبه دا خط به ګورې فیصله په جذباتو کې نه کوي. د ډېر لوی بادشاه الله دله ډېر لوی طاقت در کړی دی، د پخوانو کتابونو علم او پویه در سره ده. ګوره چا چې صفت وکړي نو هغه لږ خبرې ته غوږ ږدي، نو جذباتي فیصله به نه کوي. ګورې سوچ او فکر سره به فیصله کوي. وی دا خو دې هوښیاره خبره وکړه، ټیک ده. وی تا نه دا تپوس کومه چې ستاسو عیسی علیه السلام به مونځ کو که به نه کو؟ هرقل بادشاه ورته وی او مونځ به کو. وی مونځ کې به سجده کوله که به نه کوله؟ وی او سجده به م کوله. وی سجده به په کوم ځای تندې لګو؟ وی په خاورو باندې. وی خوس دا واوره، وی دا ما چې د چا نه خط راوړی دی دې تاله دعوت درکوي هغې ذات ته چې ستاسو عیسی علیه السلام په خاورو کې هغه ته سر لګولی دی.
ورجیب اندازې ورته ونیول. هغه ذات سره جوړ پیدا کوي، هغه ذات سره ملاوي، د هغه ذات بندګۍ تنبلي چې ستاسو عیسی علیه السلام هغه ته جړلې دي، فریاد یې ورته کړی دی او په دې ځمکه یې ورته سر لګولی دی. هغه ذات د هر چا نه لوی دی، د هغه د طاقت مقابله څوک نشي کولی. او چې دا کوم پیغمبر نه ما خط راوړی دی دا هغه پیغمبر دی چې ستاسو عیسی علیه السلام د متعلق پیشنګویي کړې ده، زیر یې ورکړی دی. ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد، چې ما نه پس به یو پیغمبر راځي نوم به احمدي، دا هغه پیغمبر دی. او موسی علیه السلام د متعلق پیشنګویي کړې ده، دا هغه پیغمبر دی. او دا هغه پیغمبر دی چې ستاسو په کتابونو کې د آخر زمانې پیغمبر کوم لیکل شوی دی، خاتم النبیین، دا هغه پیغمبر دی. او دی د ټولو انبیا او پیغمبرانو نه افضل او بالا دی. او اس پیسہ دولت لالچ بادشاہي نه غواړي، صرف تاسو را دا غواړي چې د یو الله عبادت وکړئ او د هغه تعلیماتو باندې عمل وکړئ کوم چې موسی علیه السلام او حضرت عیسی علیه السلام او ابراهیم علیه السلام دنیا ته راوړي. هرقل چې دا خبرې واورېدې پوه شو، نجومي ورته پته هم لګېدلې وه، پوه شو وی راکه دا خط. چې هرقل خط سینګ واغېشته، کوله وې که نو په تندي کې ایښود او ښکلی که خط. او د هغې نه پسې ده ته ووې د هیکلبي رضی الله عنه ته وی ما له یو ورځ مهلت راکړه، جواب به تا له سبا درکړو. او اډر یې وکړه وی دې شاهي مېلمه کې سبا دې ما ته حاضر کې. د هیکلبي خوشحاله شو چې انشاءالله زمونږ خط څه ناڅه پیدا ورکوي. هرقل د روم بادشاه نیمه دنیا د ده لاندې وه په هغه وخت کې، نو داسې قمقل سړی دونه غټه بادشاهي نشي کولی. هغه فوراً خپلو خلکو ته ووی هلکه په دې شام علاقه کې بیت المقدس دا علاقه به پخوا ټولو ته به شام وي، دا فلسطین او لبنان او دا چې نن اسرائیل دي دې ټول علاقې ته به شام علاقه وي. وی دلته چې تا د دې پیغمبر د قوم خلک خو نشته، ځکه د دې پیغمبر متعلق معلومات کوم، ځکه دا چې خط چا راوړی دی خو دنه خو که تپوس کوم د دې خو امتي دی، نو دې خو به چې ما ته هم د هغه صفتونه به کوي راته، دې به ما ته ممکن ده چې رښتیا خبره ونه کړي. د قوم څوک شته که نشته. حضرت ابو سفیان رضی الله عنه دا حدیث نقل کوي، بخاري کې شته او په نورو کتابونو کې شته. حدیث ته هرقل ورته وایي. هغه د نبي علیه السلام سره چې دې د مکې د کافرانو سردار و دغه وخت کې چې صلح وشوه، نو ده یو قافله شام ته بوتله، ځکه دا شپږ کاله جنګونه نو د مکې د خلکو قافله شام ته نه وتلې. یریدل چې مسلمانان په لاره کې زمونږ په قافله حمله ونه کړي. جوړه شوه، پیغمبر علیه السلام هم خطونه لیږل شروع کړل او دم تجارتي قافله شام ته بوته، ځکه مکه کې خو جوار غنم یا هغه زمانه کې فصل سبزي نه کېدله، ټول سیستم به په تجارت روانو. د قافله بوتلې وه شام ته. چا ورته وی او صیب یو قافله شته او د قافلې کې هم د دغه پیغمبر د قوم مشران خلک دي، ویری ولې ما ده. خو بادشاه فوراً یې حاضر کړل. چې حاضر یې کړل دربار ته، وی رانږدې یې کړې، رانږدې یې کړل. وی هغه پرونی د پیغمبر خط چې راوړی دی هم راولې، هم راوستو. حضرت ابو سفیان رستو دا واقع ذکر کړي. دغه وخت خو د ټول مکې او د ګردونوا د مشرکانو مشر دی، د حضور پاک مقابله کې ولاړ دی. ابو سفیان وی چې مونږ یې نږدې کړو، بالکل ځان ته مجلس کې، او مجلس ډک دی د وزیرانو نه او د مشیرانو نه او د علماو د عیسایانو نه ډک مجلس دی. بادشاه په خپل تخت شاهي پکې ناست دی. مونږ یې ځان ته نږدې کړو، ترجمان یې راوغوښته، ځکه زمونږ ژبه عربي وه او د دې هرقل ژبه فرنګي دا مونږ چې ورته وایو انګریزي، فرنجي، یوناني، یونان والا انګلش و، دا یو خو د امریکې او د برطانیې والا دی، دا یوناني ژبه ده، د انګریزۍ ته لږه نږدې دا ژبه وه. ترجمان یې راوغوښت، وی دومره هوښیار و چې وی زه مخکې کړم او زما قوم یې رستو کړ. وی تاسو رستو شئ او دا ابو سفیان چې کوم پکې مشر دی دا را مخکې کې، او دی ما نه رستو ځکه کېنول چې هسې نه دوی یو بل ته مخامخ ناست دي، نو په اشارو مشارو کې یو بل ته څه خبره ترې ونه کړي چې داسې ووایه، داسې ووایه، مه وایه، ووایه، دا ټکي اشارې ونه کړي. نو دی یې مخکې کړ او قوم یې رستو کړ. او قوم ته وله څه وایي؟ ترجمان په واسطه قوم ته وله وایي چې ستاسو له دې ابو سفیان نه زه د اخري زمانې د پیغمبر څه معلومات اخلم، نو که دې دروغ وایي ګورې ما ته ووایه چې دې دروغ وایي. هسې نه د دروغ وي
او تاسو په چپ پاتې شوي نو ګورې که ما ته پته بیا ولګي د سزا به ټول ورکو. ابو سفیان وی یره که دا یره نه وي چې دا قوم اسې نه زما خبره دروغجنه وګڼي چې دا دې دروغ ویلي دي، وی دروغ به مې ویلي یریدم که زه دروغ ویم نو اسې نه شاته مې لوی قوم دی او هغې یریږي د هرقل نه او ووایي چې صاحب دا ټکې پکې دروغ ووایي به مجبوره شو. نو هرقل د ابو سفیان نه د پیغمبر علیه السلام متعلق لومبې تپوس کوي. لومبې تپوس ته څه کوي؟ وی کیف نسبه فیکم، دې د کم نسب خاوند دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نسب یې څه دی؟ ابو سفیان ورته وی هو فینا ذو نسب عظیم، لوی خاندان سره صاحب تعلق، لوی تعلق، خاندان لوی دی. دی ولې ووی دروغ نشي ویلی؟ یو د یریږي د مرګرو نه چې مرګري مې اونه وی چې دروغ یې وی، کوي چې بیکاره نسب دی. او دویم د ابو سفیان نه هرقل مخکې تپوس کړو وی ستا څه کېږي دا هلک چې د پیغمبر یې دعوه کړې ده؟ وی دا زما قریبي رشته دار دی، قریبي رشته دار دی. نو دروغ ګیرې که دروغ ویلیم نشي چې دا بیکاره نسب دی، هلته کې ځان یې ورسره په نسب کې شریک کړی دی، بیا خو دم خرابېږي. څنګه نسب والا دی دا پیغمبر یې دعوه چې کړې ده؟ هو فینا ذو نسب، د لوی نسب خاوند. قریش خو مشهور قوم دی. وی ښه دویم تپوس ته نه دا کوم، دویم تپوس چې هل من آبائه من ملک، د ده په پلارانو نیکونو کې څوک بادشاه تیر شوی دی؟ ابو سفیان وی نه تیر شوی. دروغ یې دی کې هم نشو ویلی، که وی او تیر شوی دی نو بادشاهان خو بادشاه پیژني، وی چې وښایه څوک و هغې نشو کولی. دریم تپوس ته کوي وی ستاسو په قوم کې بل چا د ده نه مخکې د پیغمبرۍ دعوه کړې ده؟ د نه مخکې بل چا د پیغمبرۍ دعوه کړې ده؟ ابو سفیان وی نه نه ده کړې. دې کې هم دروغ نشو ویلی، که وی کړې ده وی تپوس به یې ته کوو چې څوک و؟ سړی خو نه و، چا خو دعوه نه ده کړې. بیا ته تپوس کوي هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل ان یقول ما قال، وی د دې پیغمبرۍ د دعوې نه مخکې تاسو په ده د دروغو څه تهمت لګولی دی؟ دروغ ویل خو وروستو خبره ده، هسې د دروغو تهمت. بعضې سړي دروغ ووایي، بعضې سړي دروغ نه ویلي او خلک ورته دروغجن وایي، نو ده باندې د دروغو تهمت چاته لګېدلی دی؟ ابو سفیان وی نه، رښتیا خبره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو د نبوت نه مخکې دی به ورته صادق او امین وی، دروغو تهمت نشتا، چې تهمت نشتا الزام پر دروغو نه دی راغلی، خو دروغ یقینا نه دی ویلی. وی ښه یو بل تپوس ته نه کوم هل کان یقدرو، دوکې چاته کړې ده؟ یاره صاحب دوکې هم نه ده کړې، دوکه باز سړی نه دی تیر شوی، ده چاته دوکه نه ده کړې. ولې که وی چې دوکې کړې ده نو ده به ترې خامخا تپوس کو کوم ځای کړې ده، چا سره یې کړې ده؟ جواب ورسره نو. نو ابو سفیان وی یو ټکی مې پکې وردن نه کا، وی ما وی چې یاره اوس مو سره صلح کړې ده، نږدې مو سره صلح کړې ده، په صلح کې موږ یو شرط لګولی دی چې د یو بل په دوستانو که زموږ دا دوستان چې د یو بل سره جنګ کوي نو موږ به مرسته نه کوو. نو زموږ دوستانو د هغه په دوستانو حمله کړې ده او زموږ بعضې ملګرو ورسره مرسته کړې ده، نو یریږو چې دوکه را سره ونه کي او موږ نه اوس انتقام وانلي. هرقل ورته وایي چې دوکې بنیاد خو تاسو یې ښودی دی، هغه خو نه دی ښه، تاسو ولې د خپلو ملګرو مرسته کوله؟ وی دا ټکې مې پکې وی خو هغې کې م خړ شو. بیا دې تپوس کوي بل تپوس، وی اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم، څوک چې د ده امتیان دي مرګري دي هغه مالدار او داسې لوی خلک دی او که کمزوري خلک دی؟ وی نه کمزوري خلک دی، په اعتبار د اکثر کمزوري دا کبرجن نه دي، لکه ابو جهل نه دی، عتبه نه دی، شیبه نه دی، ځکه لوی خلک دی بل چا تابعداري نه کوي، ځان چاته نه ښکته کوي. غریبانان خلق او درمیانه زندگی والا خلق هغوی حق ته ګوري، هر څوک چې مشر دی. غټ سړی د رکوټي پسې شاته نه دی چې یاره دی خو غریب دی او کمزور دی پسې به زه چاته ځمه، یاره وی کم دغه دی د
عام درمیانه تاسو چې میډل کلاس خلک وته وایي درمیانه طبقه والا خلک وی دا مرګري زیاتیږي که کمیږي ایزیدون ام ینقصون وی نه زیاتیږي او ښکارا دی کې دروغ ویلی نشو مرګري زیات شوي دي بیا تپوس ته کوي وی چې دې مرګرو کې یو سړی په اسلام کې داخل شوی دی نو چېرته واپس کافر شوی مرتد شوی دی هل یرتد احد منهم یو کس د دوی نه مرتد شوی دی سخطة لدینه خو ګورې د دنیا په لالچ نه د ښځې په لالچ نه چې د ده د دین بدي شي واپس ته تللی دی بعد ان يدخل فيه هغه وی نه یو قسم د ده د مرګرو نه ایمان نه دی پرېښی واپس شوی نه دی بیا ته تپوس کوي وی هل قاتلتموه څه جګړې مګړې مو سره راغلي دي وی او وی کیف قتالکم ایاهو وی جنگم سنگو ګټه تاسو کړې ده کاغه کړې ده وی سیب کله مونږ کله ګټه دوی نه ده کړې خو اسی وی اصل کې وحود کې د حضور پاک او یا کسان شهیدان شوي دي نو ما خو تاسو ته چې دا خو د دوی ګټه نه ده ګټه دې ته وي چې څوک میدان پرېږدي میدان چېرته مسلمانان نه دی پرېږدي وی او بس کله دې ګټه کوي او کله مونږ ګټه کوو وی خیر اخیری تپوس دنه کوم بما یامرکم حکم دته څه کوي څه وایي دته وی دی وی یو د یو الله عبادت وکړي دغه نو مکوي منځونه را باندې کې منځونه کوي زکاتونه ورکوي صدقې ورکوي دا راته وی نور درته څه وایي یره وی دا ماته وی چې پاک دامن جون تیروي رښتیا وایي دروغ مو وایي وی دا خبرې دی وی خو څه تقوا کېده وی معلوم به تا نه تاسو کو چې نسب یې څنګه دی تا وی د لوی نسب خاوند دی نو پیغمبر خدای په مضبوط نسب کې پیدا کړي د نه خدای نبوت شو دویم تاسو مې ده نو کو چې د پپلار نیکه کې څوک بادشاہ تیر شوی دی کنه تا وی نه تیر شوی نو مال کې دا وا چې کپلار نیکه کې څوک بادشاہ تیر شوی نو د پلان نیکه د بادشاہ د اغشتو د پاره دا یو لار جوړ کړی دی پیغمبر یې دا وکړه پلان نکن منصب ته خلق ځان رسي نو تا په خپل وی چې پلان نکه کې څوک بادشاہ نه تیر شوی دریم مې نه تاسو کو چې تاسو قوم کې څوک پیغمبر تیر شوی دی تا وی نه دی تیر شوی ما وی ځکه دي چې څوک بل څوک پیغمبر تیر شوی نو دی هم تاغه په تابعداري کې ځان نه پیغمبر جوړول غواړي دا وجب نشتا بیا مې نه بل تاسو کو چې د دروغو چته تهمت په لګېدلې د کنه تا وی نه نو لکه ویما چې عام معاشره کې خلکو ته دروغ نه وي نو په خدای به څنګه دروغ وي چې وي د پیغمبر مو پیغمبر نه دی بیا مې دنه تاسو کو چې دوکه کوي کنه کوي تاوی نه دوکه نه کوي وی وکذالک الرسول پیغمبران دوکه نه کوي دیم نه خرری چې دی پیغمبر دی بیا مې رن تاسو کو چې مرګري سوکتی کبرجن خلق که درمیانه طبقه والا تاوی نه دا کمزوری درمیانه طبقه والا خلق وی دا پیغمبران لومبی تابعدارم دقی بیا مې نن تاسو کو چې څوک د مرګره دی واپس مرتد شوی دی کنه تاوی نه وی ایمانم دقه شه دی کذالک الایمان حين تخالط بشاشه القلوب چې ایمان کله زړه ته دنه نه نوځي نو بیا نه واپس کیږي حضرت بلال ته ګوره حضرت صہیب تا گور بلال تا گورا حضرت خباب تا گورا چی ایمان لتا ننو بیان واپس کیگی بیا می دن بل تا پوسو کو چی جنگونم کری دی نو گٹا چا کری تاوی کل آغا کل من کری دا نو اندقا سی دا غلبه کل پیغمبر باندې خدای آزمایش را ولی بے شک مڑی تی کیگی اخیری غلبه بدا دوی بیا می دن تا پوسو کو چی سا حکم در تکی تاوی ایمانو زکاة و صدق و پاک دامنی را تخی وی دا پیغمبرانو تعلیمات دقا دی نو هرقل دغه ځای کې وسوي فإن كان ما تقول حقا اے ابو سفیان چې ما د نکم تاسو کو تا جواب راکو او دا دې رښتیا ویلي فسيملك موضع قدمي هاتين دې دې تبر دغه سړی بادشاہي را رسیږي زما قدمونه چې کم ځای پراته دي دلته به بادشاہي راښکاره کېږي وی زما دا یقینو چې دې زمانه کې اخر زمانه پیغمبر روزي دا می خیال نو چې دا په عربو کې پیدا کیږي پته ولګي دا چې دا د اخر زمانه رښتونه پیغمبر دی او دی پیدا شوی دی او بیا سوي ارمان لو كنت عنده لغسلت عن قدمه وی کزه دی وخت کې دی پیغمبر په خوا کې ناس وي نو ما به ولخپې د دوړو نه انځلې وي ما به ولخپې وینځلې وي
چې دا خبره څنګه وکړله بیا ویروله دا خط کې څه لیکلي ترجمان ته وی وایا نو خط د نبی علیہ السلام من محمد صلی الله علیه وسلم عبد الله ورسوله الى هرقل عظیم الروم دا خط د محمد نه دی څومره عجیبه عاجزه سره خط لیکلی القاب نشته ځان سره محمد دا الله بنده او دا الله رسول لومبی دا خدای بنده بندگی چې کله پیدا شي نو بیا خدای پاک احسان کوي دویم نمبر دا الله رسول الہ هرقل دا خط هرقل ته لیکم عظیم الروم چې د روم مشر دی سلام علی من اتبع الهدى سلام یې چولې دی لیکن ډېر د طالبانو نقطې خبرې دي ادرته نه کوم عامې خبرې درته کوم بیا ورته سوی سلام نه پسو دی اما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام لإسلام دعوت لدركم أسلم مسلمان شاه تسلم محفوظ بشي دنیا کې به محفوظ شي آخرت به هم خشي اسلم مسلمان شاه تسلم محفوظ بشي فإن توليت او که ایمان ته اسلام ته شاه کړلا فإن عليك اسم اليريسيين نو ګوره د قوم ټول وبال ستا په سر ته پسه پریوزي ټول قوم وبال ستا په سر ته پسه پریوزي ځکه د دې د ایمان رکاوټ هم تشوي او بیا ورته د قرآن شریف یو آیات کړی دی وقل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم اے اهل کتاب و عیسایانو یوې خبرې ته رجوع کې هغه د ټولو پیغمبرانو مشترکه خبره ده اصلي الله نعبد الا الله چې موږ به صرف د الله عبادت کوو ولا نشرک به شیئا شرک به نه کوو نه به شرک په عبادت کې کوو بندگی به د یو الله کوو نه په عقیده کې به شرک کوو نه به عملی شرک کوو هیڅ قسم شرک به نه کوو ولا يتخذ بعضنا اربابا او یو بل تبا خدایان نوایو خدایان سا یو ذل حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام نے تپوسو کو وی قرآن شریف کے خرازی چی عیسایان یو بل تربوئی اتخذو احبارهم و رهبانا هم اربابا من دون الله نو من خو بل چا طرف نه دی ویلې وی چې دا خپل مولیان د تکوي چې دا حلال دی حلال یې غاڼه او دا حرام دی حرام یې غاڼه دا څه کوي وی دا رب شکن دا حلال او دا حرام مالک څوک ته یو الله دی بل څوک نه دی نبی علیہ السلام خدا الله حرام مونږ ته بیانوي او دا الله حلال مونږ ته بیانوي فإن تولوا کتاسو دا دی خط شاکل لنو باس دا دونو گویو کې چې موږ مسلمانانو تاسو پیش خدای پیش خط چې کله لسته نو دا ذکر دی هرقل لري بادشاہ رور ولاړو په سم دا خورت بیا د بل دا چې خط راځي ګرځي وی خپل نوم مخکې کړی دی او ستاسو نوم رستو کړی دی هرقل چپ وی کدی د اخر زمانه پیغمبري دې قابل دی چې خپل نوم مخکې کې زمانه رستو کې وی ګوره عیسی علیہ السلام ته د خدای تپوس د عیسی علیہ السلام متعلق لګو کا د عیسی علیہ السلام متعلق استاسو پیغمبر سوی وی هغه وی چې موسر عیسایان مولیان وزیران دیو یو اخوا دی خوا خلق دی هغه شور جوړ کو هغه دا خیال لاغه چې د هرقل مسلمانېږي شور جوړ کو چغه جوړ کړي ابو سفیان وی چې مونږ خو بارو استو تاسو بارو زه چغه جوړ شو تاسو ته څوک نقصان نه رسي زه تاسو بارو زه شبه یاره وی چې بارو وته امام مرګرو ته وی چې داسې معلومیږي لکه چې د نبی علیہ السلام نوم واغه چې د جوړ دا شی جوړ غلبه مونیخه دا شی جوړ غلبه کوي اوس هرقل څه چلو کو د هیکل بي ته داسې کار وکړ روم ته لاړ شو الته ولات پادری دی مشر پوپ او زما دوست دی دوغاتور دا غنوم دی الته لاړ شو دا خط اغل اور سوا چې هغه څه فیصله وکړو بیا مال راشه د باغ فیصله وکړو سپتمبر کم دی وی زه حمص ته روان یم لار کې یو بل قلعه دلته راځه د هیکل بي رضی الله عنه لاړ روم ته ایټلی ته الته ورسېد دوغاتور ته ټوله قصه وکړه دوغاتور چې خط وکړ په عیسایانو کې لوی مولا بس هغه وی دا ټیک تا دا د آخر زمانه پیغمبر دی رښتونی زمون کتابونو کې چې د آخر زمانه د پیغمبر کم صفاتونه راغلي دي ټول پکې موجود دي ټول پکې موجود دي بالکل ټیک تا زمان دا یقین او چې د آخر زمانه پیغمبر دنیا ته راتلو والا دی
خو چې تا خط راوړو تا نم کوم تپوسونه وکړل ټیک تا بس لاړ ویلم بل او خشته جامې واغوستې او جومات کې مدرسه کې د دنیا خلق راغونډ کړي خدای مو بخښه راشي او ضروري خبره کوو اخو د ټول روم مذهبي مشرو د ټولو استازو د ټولو پیرو ټوله دنیا ورته راغونډه شوه وایي چې څه مسله د سړي نن ښکلې جامې م واچولې او غسل یې مو کو او مونږ ته څه اعلان کوي چې سنګ په منبر کېناسته وایي خدای مو بخښه مونږ چې د کمې اخرې زمانې د پیغمبر په انتظار و هغه دنیا ته تشریف راوړی دی په مکه کې مکې نه مدینې ته تللی دی نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم دا استاذ مال را لېږلی دی او ما خو اعلان وکړ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما په ایمان راوړو تاسو ته هم چې ایمان پرې راوړی بس خلک را پاڅېدل او هغه غریب یې هم هلته شهید کړ وایي ښه ته نوې خبرې دې جوړې کړه مړ شو دې هیکلوي وایي چې ما پسې طریقه په ګڼه ګوڼه کې ځان راوویسته خط مې واپس راوړو دی وخت کې دا هرقل راغلی حمص ته هلته بله قلعه وه هلته راغلی خط مې وله ورکړه ما ورته وی چې صاحب دوغاتور څنګه چلو شو مې دوغاتور مسلمان شو بیا قوم مړ کړ وی ښه دا خط ماله راکړه خط مې وله ورکړه وی ده په هغه خپله قلعه کې ټول بیا هغه خلک راغونډ کړل چې څومره دي چې څومره عیسایان دغه د سره په دې سفر کې روان دي وزیرانو عیسایانو مشرانو جرنیلان دا ټول ورسره دي هغې په هغه خپله قلعه کې کېنول ځان ته دی بره وخت او د قلعه دروازې جرنده کړې او چابیان یې ځان سره بره کېښودی هوښیار دی که بره خو ځکه وخته چې هسې نه زه خبره کوم هسې نه ما نه دوه غاتور جوړ نه کړي مړ مې نه کړي او اصل چې زه خبره وکم او دی په دروازو بار اوزو انقلاب جوړ کی خلق زما خلاف بلونه کی نو دروازې جرنده کړ چابیان ځان سره کړ بره په قلا په سر کې ناستو قوم اعلان کېخو ټوپک تماچا خو نو توري د مسله وا سو بره ختم ورپسې نشي دی ورته سوي هرقل اقوم ته عجیب خبره ورته کوي ورته وی یا معشر الروم اے د روم مشرانو انی قد جمعتکم لخبر یو خبر لمرا جمع کړي انه قد اتانی کتاب هذا الرجل ما ته دغه سړی یو خط راغلی دی د کم سړی خبرې چې په بیت المقدس کې تاسو سره ما وکړي يدعوني الى دينه ما خپل دین ته بلی وانه والله لنبي قسم په خدای چې دا پیغمبر دی قسم د تخرم چې دا پیغمبر دی الذي كنا ننتظره دا هغه پیغمبر چې موږ انتظار کوو قسم په خدای چې دا رښتونی پیغمبر دی ونجده فی کتبنا او دا هغه پیغمبر چې زموږ په کتابونو کې دا هغه ذکر دی فهلموا راځئ نتبعه ونصدقه چې موږ د دې پیغمبر تابعداري وکړو او موږ یې تصدیق وکړو بیا ورته څه وایي هل لکم فی الفلاح والرشد کامیابي م خوښه ده هدایت م خوښ دی وان یثبت ملککم چې ستاسو بادشاهي هم تاسو سره باقي پاتې شي دا مو خوښه ده فبایعوا هذا النبي دې پیغمبر سره بیعت وکړئ خیر د دنیا او د آخرت په دې کې چې د سره بیعت وکړو به د ایمان وروړو خو چې دی ووی که نه بس خلکو چغې کړې هرقل مردبه او منډې کړې چې دروازو باندې بار وځو دروازې خو د جرنده کړې وې بار خو وتی نه شو دته خو رسېدی نه شو دی ورته څه وایي وی کینې یو خبره درته کوم کینې وی ستا خبره نه ورو بس ته مونږ معذور کړې تم بادشاه نه وی لږ خو خبره واورئ که نه وی څه وی ته خو مسلمان شوې وی نیم مسلمان شوې عیسائی ما وی دا مې تاسو کتی چې په خپل دین کلک یې که نه نبی علیہ السلام ته چې د اطلاع راورسېدله وی د خدای دشمن دنیا په آخرت باندې غوره کړه پته ورته ولګېده چې رښتونی پیغمبر دی خو دنیا غوره کړه او آخرت نو خلکو ته سجده وکړه بادشاه ته به خلکو سجدې کولې وی هرقل زنده به هغه خط هرقل ځان سره وساته پټکي کې به یې ګرځو دې پټکي کې او بیا ولې د اتي د اډوکي نه یو صندوق جوړ کړو د اتي د غاښ نه د اتي غاښ قیمتي دي هغې نه صندوق جوړ کړو هغه صندوق کې ورکړو او بیا ولې د سرو زرو یو صندوق جوړ کړو هغه په هغې کې پروت و او زوی له ورکړو چې مړ کېده وی بچې تاسو سره به که ته مړ کېدې خپل زوی له به ورکې دا خط به د خپلې خزانې نه جدا کوې
یو ځل نبی علیہ السلام ته ختم راولېږه وی زه ګورې پیغمبر یم خو زه ګورې ستا امتي ایمان مې در باندې راوړی دی خو د دې قوم نه یریږم. نبی علیہ السلام کذب عدو الله وی د خدای دشمن دروغ وی دروغ مسلمان نه دی. تصدیق یې وکړ د پیغمبر علیہ السلام صفات یې ومنل خو بادشاهي یې غوره کړه چې بادشاهي رانځي. ګنې په اسانه خبره وه بادشاهي به یې پرېښې وه راغلی به وکړه. ممکن ده دا مشران به پوی کړي په څه طریقه خو د بادشاهي یې غوره کړه دغه یې پرېښه.